بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو دوستانو، نن ویډیو مې د دې باره کې ته جوړه کړې چې موږ په پلی سټور کې ځنه اپلیکشن سرچ کو، هغه موږ ته دا میسج ورکوي this is item is not available in your country. لکه مطلب د تاسو هیواد کې نشي انسټالیدلی، نو دا به موږ څنګه انسټالوو؟ ویډیو تر اخره موږ سره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. بس راځو ویډیو ته او ویډیو سټارټیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، نن درته په موبایل کې یوه داسې طریقه ښیم چې موږ ځینې اپلیکشن د پلی سټور نه ډاونلوډ کوو. هغه نه ډاونلوډ کېږي، هغه موږ ته یایي چې دا تاسو په هېواد کې نشي ډاونلوډ کېدلی، نو هغه موږ څنګه ډاونلوډ کوو د هغه طریقه درته ښیم. ځو سرچ ته، سرچ کې لیکو هوټ سپورټ hotspot shared free VPN. دا موږ سرچ کوو، دې کې همدغه یو خلاصوو. دا یې چې خلاص شو نو دا به تاسو انسټال کړئ. ما خو انسټال کړی ده، دا زه به یې اوپن کړم. چې کله مو اوپن کو نو بیا به دا ځای کې کوو چې کنیکټ شي. اوکې، ها کنیکټ شو. چې کنیکټ شو موږ دا هر څه ختموو. ها اوس ځو سیټینګ ته، سیټینګ کې اپس ته ځو. اپس دلته د ګوګل پلی سټور دا خلاص شو. ها دا چې خلاص شو، خیر ما موبایل او ورژن هم ده. دلته به سټور چې خلاص کېده کلیر ډاټا دا به ووهئ. دا ختم شو. میموري دا موږ اوس کلیر ډاټا کړو. اوس ځو پلی سټور ته ځو، پلی سټور خلاصوو. پلی سټور کې دلته لیکو ویبلی. دا اوس مخکې ګوره موږ ته نه ښیلو، دا اوس خلاص شو. دا اوس زه انسټالوم. ویبلی موږ ته مخکې نه ښیلو، سکایپ کوم یې، دا موږ پرې ډاونلوډ کو. د ویبلی په باره کې به انشاءالله بله ویډیو زه درته جوړوم چې ویب سایټ په موبایل کې څنګه جوړیږي. ویب سایټ جوړولو لپاره انشاءالله هغه به مفصل ښکلې ویډیو وي.